اشرف غني ولی ایران ته غوسه دی او ایران یې ولی ورخطا کړی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، د دې هر څه حقیقت په دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر غني نن د کابینې په غونډه کې ویلي په ایران کې له افغان کډوالو سره د وروستي زور زیاتي او د هغوی د موټرو سوځولو قضیه په جدي ډول څارل کیږي. د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي وایي ولسمشر غني د کابینې په غونډه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر څخه په ایران کې له افغان کډوالو سره د رامنځته شوي زور زیاتي قضیې د څارلو له امله مننه کړې ده. د ولسمشر غني له قوله خپاره شوي دي د دې پیښې رامنځته کېدو له امله ژور خواشینی شوم. ټینګار دا دی چې دغه پیښه دې په جدي ډول د دواړو هیوادونو له ډیپلوماتیکي مراجعو څخه تعقیب شي. د یادونې وړ ده چې اشرف غني دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې له توند غبرګونونو سره مخ شو او ډیرو سیاسي چارواکو چې د سلیماني په مرګ او پاکستان کې الوتکې د غورځېدو په غم کې اوښکې تویې کړې وې، لا یې هم د ایران خلاف او افغانانو په ملاتړ کوم څه نه دي ویلي. دا به هم ووایي چې له دې میاشت مخکې ایرانیانو 50 افغانان سیند ته اچولي وو. هماغه وخت یې هم خبر ورکړ چې پلټنه کوي، قضیه څېړي، خو هیڅ چا سره یې پایلې شریکې نه شوې. که هماغه وخت دوی د ایران خلاف سم اقدام کړی وای، نن به دا ورځ نه راتله. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نور ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول هیر نه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپل نظر په دې اړه زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.